دوی ته احترام لرم. څوک چې د افغانستان تجزیه غواړي هغه د ما دښمن د تاسو په دغه ژبه اوس مشال خانه د اولین په د 4 کاله میډیا کې حاجي سیلاب ما تعقیبوي د اولین ځل ده چې زه پښتو غږیږم. تر اوسه زه پښتو غږیدلم، نمایندګي د پښتنو هیڅ لایف تم تللی نه یم. درست افغانان ما پیژني، درست پښتانه ما پیژني. دا ډېرې جزئي مسلې دي. څوک دا حق نه لري چې چاته وایي ته چا په نمایندګي وغږېږي او نه غږېږي. دا ټول افغانستان زما ده. موږ ټول په افغانستان باندې په هر چا باندې نیوکې خبرې سړی اجازه لري. څوک چاته باید ونه وایي چې ته ما نه زما نمایندګي، څوک هم د ما نمایندګي نشي کولی. هر یو کس یو وګړی په فردي ډول کولی شي وغږېږي او هغه حق ده. نور ملګري دي هغو ته به م اجازه ورکړو. همدا نور ملګري هم راغلي یو هغه وروره یو 2 دقیقې وخت یو دقیقه وخت چې ونیسئ بهتره به په دې وي چې هغه هم کار لري. حاجي صاحب سیلاب وکړه چې ما مایک بیا ته خوشې که د نور ملګري مشال خان وروره خفه نه سي، فقط دونه ته انتقاد دې سمه ده. مننه د موږ مشر ویاړ مې جار دې سم مننه خوشاله اوسئ. پالو یو ملي شخصیت د دې پیژنه مسکه دی. حاجي صاحب مشرون دې زه به خبره وکړم بخښنه غواړم. مهرباني اول خو سلامونه نه کېږي حاجي صاحب ته ځواک صاحب ته ټولو ملګري مشرونو ته ځوانونو ته زر غواړم ځواک صاحب ته سیدو چې خدای جوړ کړي پیشنهاد دا لومړی ځل ده چې زه یې پیشنهاد ورته کړم خوا دې ملګري په صفات یې ورته کړم. ځواک صاحب موږ ته دعوت کړی برنامې ته خاص ته به نظامین ملګري چې ته به دوی ته ویلی خپله خبرې خپل ډاډګیرنه به ته ورکوې. نو که دا پیشنهاد ته ومنې ډېرې ملګري نظامین غوښتنه تاسو خو ډېر بسینه که مشرون یې خدای مو غوښتنه وه ډېرو ملګري ته مو مشال ته مو حاجي صاحب ته مو بعضې نره ملګري ته مو چې ځواک صاحب ته دا خبره ورسوئ. خو نن زه مجبور شوم چې زه خپله درته راغلم خپله مو درته ووایې. نو که دا پیشنهاد ته ومنې برنامې ته مو دعوت کړی یې. بعضې ډېره خلک ورته مراد نه ده چې شخصي خلکو سره دي، تو سره ټول نظامین ویلوړ دي، تو سره هغه د وطن قهرمانان ویلوړ دي چې تو تر نن ورځې پورې تو بیرغ، تو تاریخ، تو هویت یې په لوړه سطحه ساتلی. مننه. حتما په دواړو سترګو زه مو په خدمت کې یم هر کله. مننه. شینواره دغه چکال هم راغلی او نه شینواره ولید خان هم راغلی ده. نو یو دغه کې که خبرې خلاصې کړي چې هغه ځواک صاحب هم ځي نو د خلک ملګري دي چې حمزه صاحب په لایف کې نشته راکوي هغه افسانات چې موږ به پورته کړو. حمزه صاحب نشته را ماته ښکاري. ټول مخکې را خو دغه د موږ د کوزې پښتونخوا سیلاب د تا ورور او موږ مشر او ډېر یو ویاړ ځواک صاحب دغه یو شخص د کوزې پښتونخوا ډېر یو تکړه یو ځوان شخص ده او همیشه یې زموږ په څنګ کې ولاړ ده. یعنې ما ته لکه مشهور دا ولید خان دا اوټیس چې لیکلی نورت اوټیس دا ولید لالا نومېږي، ولید خان داوړ نومېږي وزیرستان. ستړي ماشي ډېره مهرباني. تhank you ډېره مننه. حسیب وروره زه یوه خبره سره کولی شم اجازت دی؟ حسیب وروره خبره دا ده چې زه ما خپل دا نوله هغه ده که نه چې کله تاسو کوم ښه خلک وي که نه او سکالرز وي او ښه پوه خلک وي بیا دا خلک سوچ وکړي چې دای د موږ د دغه سوچ ډایورټ کړي بل شي ته ډایورټ کړي که نه. او د دومره وخت نه د 4 ورځې نه موږ په څه کې پرابلم کې ګیر شوي یو چې دغه ټاپک موږ سټارټ کوو. زه تاسو یوه خبره کوم حسیب وروره ignore everyone. Whatever you are doing good. چا پروا مه ساته چې څوک څه وایي که نه دا خو خلک دا وایي چې ته په دې شیو کې انوالو شي چې کله انسان غصه کې وي که نه بیا صحیح فیصله نشي کولی، صحیح خبره نشي کولی، صحیح سوچ نشي کولی، خوب پورا نشي کولی. ځکه چې دا بلیم لګول دا تهمت لګول دا انسان د زړه نه خوري، برین خوري. برین سړی وي چې زه ستړی شم مګر دا ما دماغي طور پر مې څوک ستړی نه کي. سو زه دا تا دا خبره کوم دا ما تا ته یو سجیشن دی، ریکویسٹ دی. پلیز برادر just focus what are you doing. just focus. ignore everyone. چا څه خبره کوله چا څه خبره کوله don't care about that. مو خلکو خو مطلب دا دی divide and rule. څوک په تاجک باندې روان دي، څوک فارسی بان باندې روان دي، څوک مونږ دا سکندري خبره ما ډېره خوښه شوه. دا خبره وکړه چې مونږ یو افغان یو. زه تا ته قسم کوم په خوست کې کسان بچیان مړه شوي ما ته روټۍ خوند نه راکولو.
روټي خوند نه راکولو هغه اکسیډنټ وشو اینا بعد د بد پروګرام سٹارټ شو خلکو هغه بالکل خوش خبره هر شي ویر کړل ای خلکو نه تاسو وشي سو ثانک یو ویری مچ ډیر مننه هر وخت تابعدار یم هر وخت تاسو په سرویس کې یم کله تاسو all the time I'm available په پیل کې خو داور صاحب محترم له تاسو نه یو نړۍ مننه ما تل دا خبره کړې ده چې زه دغه لوی کور کې هیڅ کلم داسې احساس نه کوم چې ولا زما دپاره به د وزیرستان افغان او د کابل افغان ډېر توپیر خیر دی نن مو پر پسینه باندې یوه ترخه یوه ډېره د جلاوال یوه کرښه تېره سوې خو موږ په واقعي په حقیقي معنا نه جلا یو نه چې جلا کېږو نو زما درد ستا درد دی او ستا درد زما درد دی موږ ټول یو خلک یو د یوه نیکه اولادی نو یو په بل په درد او په غم باندې غمجن کېږو در سره یوه نړۍ منه داور صاحب محترم الله مو خوشحاله ده دا شینواری صاحب هم راغلی او راجي ټکل هم راغلی دي دواړو څه خبرې به مو اوري ځواک صاحب مهرباني مننه سیلاب اور لمړی خو حسیب جان ته ټولو ناستو ملګرو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې له او احترامات وایم او بیا ټولو ته د نوي کال مبارکي هم وایم خدای پاک دې وکړي چې دا کال زموږ تاسې د لوی وطن افغانستان لپاره یو د ازادي او سوکالي کال وګرځي نو ډېره مننه د ټولو خبرې مو واورېدلې د تاسو د ټولو خبرو په تایید سره که دلته وختي یوه خبره مې واورېدله چې که چیرته د وطن خبره کیږي چیرته د ولس خبره کیږي او چیرته زموږ د ملي ارزښتونو خبره کیږي نو په داسې حالت کې تر ټولو غټه چمچه زه یم په دې کې نه کومه چمچهګیري شته نشه شته نه بد شته د یو ځوان په حیث ولې ځواک صاحب ماته ګران دی ولې قدر عزت او احترام کوم د ټولو ځوانانو ځکه چې هغه زما لپاره نن سبا وخت کې یو غږ ده زما غږ یې اوچت کړی زما د حق لپاره زموږ د ارزښتونو لپاره او هغه څه چې یو ځوان ځان ته غواړي څه چې حسیب ورور ځان ته غواړي ما ته هم غواړي نو زموږ یو فکر ده یو مسوچ ده یو مفکوره ده په دې کې نه موږ چې دلته یو بل سره درېږو یا د یو بل دفاع کړو نو په دې کې نه کومه چمچهګیري شته نه کومه هیله او تمه څوک چاته لري لکه ځواک صاحب چې وختي وویل شاید ځواک صاحب نه ډېر یاران دوستان ښه ژوند ولري هم شاید ځواک صاحب نه ډېر پیسه دار واوسي دغه د دنیا د رسم او د رواج په خاطر خبره کوم خو له ځواک صاحب نه ډېره مننه ده چې دی راځي